ما استا په دا اوس معاشره کې چې خلک اولاد نه راوړي. ولې نه راوړي؟ یاره زما نوکري ډېره مختصره ده، زما تنخوا ډېره مختصره ده، نو زه د اولاد د پاللو وس نه لرم. که یو سړی دا فکر وکړي او بیا اولاد نه راوړي نو هغه دا خبره ده ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم. تاسو د خپل اولاد للوجې مه وژنئ چې یاره بیا به زه څه کوم، زه به چیش ورکوم، څنګه به ورکوم، زه به خوراک د کومې خوا ورکوم. الله فرمایي که ته یې که دوی دي دا روزي و دا رزق چې دي هغه زه ورکوم. هغه یو زنانې راته ویلې ویل مولوي صاحب دا زما خاوند د ډېر اولاد راوړلو مطلب فکر نه لري. ولې نه لري؟ پدا یې نه لري. یو دوه درې اولاد به الله پاک را کړي هغه وایي نور اولاد نه راوړم. ولې نه راوړې؟ وایي په دې نه راوړم به زما نوکري، زما تنخوا، زما مزدوري، زما روپۍ ډېرې لږ دي، زه یې پاللی نه سم. او وایي نو دا پالل زه کوم که ته کوې، زما د اولاد زه کوم که ته کوې. نو بیا الله پاک چې ځان ته رزاق و رازق ویلی دی د هغه څه معنا سوله؟ او دا څونه لوی کفریه خبره ده. یو سړی دا ووایي چې یاره زه اولاد په دې ډېر نه راوړم چې پالنه غواړي، تعلیم غواړي، تربیت غواړي، زده کړه غواړي، او بیا مور چې د هغه کمزورې ده هغه توان نه لري، هغه وس نه لري. زه خامخا په مابینځ کې د یوه بچي او بل بچي 2 کاله 3 کاله 4 کاله وقفه کوم، هلته بیا عادي هم نه ورته کمزورې کېږي، دلته به د تربیت زما دپاره هم دغونه خبره ده. دا پروا نه لري، جایزه ده، بالکل جایزه ده، هېڅ مشکل نه دی، هېڅ مشکل نه دی. مشکل دا دی چې یو سړی دا عقیده ولري چې یاره زه بېروزګاره یم. دا زموږ ډېر خلک دي واده نه کوي. ولې واده نه کوي؟ وایي واده په دې نه کوم زما نوکري نشته. نو چې ستا نوکري پیدا شي بیا ته واده کوې نو بیا دی 15 40 کالو ته ورسېږي، 40 کالو ته ورسېږي بیا دی واده وکړي، بیا نوکري پیدا شي. ښه د نوکرۍ دپاره ناست وي. د اولاد چې الله تا ته درکوي د دې خوراک و څښاک و عزت و ژوند و مرد اگر ستا په لاس کې دی یا نه دی. او څونه لویه دوکه ده. حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنه که یو سړی را ولاړ سلو قرضه یې واخیستله چې زه به واده وکړم، زه به دا خپل نفس کنټرول کړم، زه به دا خپل ځان چې دی هغه کنټرول کړم، قرضه یې واخیسته د واده دپاره، واده یې ورباندې وکړئ. الله پاک باندې د حق دا دی چې الله به له غیبو څه د دا قرضه ادا کوي. غیب دا معنا نه چې له اسمان، غیب دا معنا الله به لارې ورته اسانه کړي، الله به اسباب ورته پیدا کړي، الله به لارې ورته پیدا کړي، بیا به د هغه قرضه چې د هغه ادا کړي. او نن ما ورته وایي یاره زما نوکري نشته، بیا خو هسې موږ پر بدو روان یو، هسې په بدو. د شیخ حسن جان څخه خبره ما درته وکړه، د نو ویلې بلوچان ډېر ښه خلک دي، یو د لمنځونه برابر کړي او بل دې چیش وکړي، بل دې دا نسوار پرېږدي. دی نو به خبر، ما درته ویل دی نو به خبر، زه به درته ووایم. پرون یو مشر سړی راغلی چې راغلی و نو دا خبره د عبرت دپاره ده. زه نه پېژنم څوک دی، ولاړی بیا خدای خبر موږ ووینو که نه ووینو. وای مولوي صاحب ما خپله بچی چاته ورکړه، هغه ما ته خپله بچی راکړله. ما چې بچی ورکړله هغه تقریبا د 14 کاله وه. څو عمر و هغه تقریبا 45 کالو به و، 45 کالو. دا خو دی وایي. ما ول تا چې وکړه ته د څو؟ ول زه نو بس د هغه 50 کاله. ما حاجي صاحب درواغ به نه وایه، حاجي صاحب درواغ به نه وایه. ژرې ته د بازار ګرد رنګونه ورکړي دي، تر 15 کالو کول دغونه شاوخوا یې وبوله. نو بیا مال څه وسو؟ ول هغه ښځې له ما وګرځوله، مال الله پاک په دنیا کې ذلیله کړې. ولې؟ مال تا خپله بچي اور ته ورواچوله، الله څنګه سزا درکړه؟ د آخرت سزا دې پاته ده. ول ما ته لاره راوړه، مال هېڅ لاره نشته. د خپل اولاد سزا الله درکړله، تا خپله بچی اور ته ورواچوه. ولې داسې کوې؟ ولې داسې کوې ظالمه؟ دا یې تا جي، دا یې ښه ښایسته ژره، دا یې ښه نمازي، دا تا څه ظلم کړی دی؟ ولې دې کړی دی؟ هېڅ ما لاره ماره نشته. الله پاک ذلیله کولې دا د بچی په خاطر کنه. څه حق لرم یو سړی به یو مشر سړي ته داسې خبره کوي؟ نه ده پکار، قطعا نه ده پکار. خو لیکن ده چې کم ظلم کړی دی دا ورباندې لږ ده، دا ورباندې لږ ده. او عجبه بله ده چې یو سړی اولاد نه لري، الله پاک یو لار ورته خلاصه کړي، بس ماښام له یو ګوله پیدا کوي راوړي.
چې الله پاک زوی ورکي بل لار الله ورته خلاصه کی، الله پاک لور ورکي الله بل لار ورته خلاصه کی. تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو، دلته چې دغه لارې خلاصېږي په خدای قسم دا د دې اولاد د روزي د رزق الله په ازل کې کوم وعده کړې ده، اوس یې سبب چې دی هغه راوړلو والا ته الله پاک وتا ته لاره خلاصه کی. یعنی کما ته الله پاک رزق راکوي، روزي راکوي، زما دا خیال دی چې دا زما ده، نه دا زما د اولاد هم ده. ولې زما اولاد خو نه پسې راوځي، اخو کاروبار نه کوي، د هغه رقم ستا دپاره دا خبره ده، دا ستا بابا یا ستا ادې دا پر کور کښېنستو نن ضعیفه سلو، یا ستا ورور یا ستا خور هغه ضعیفه سو، یا ستا بچیان یې خاص کر راواخله هغه پر کور ناستې دي، کوچنیانې دي، بچیانې دي. الله پاک به له غیبو سلاره برابروي او وتا ته به بیا هغه اسبابو خبرې برابروي، الله پاک به وتا ته ګوله درکوي. ډېر اسانه خبره ده. قطعا چې دا سوچ ونه کې یار ډېر اولاد زما تنخوا محدوده ده، زما تنخوا لږ ده، زما په تنخوا ګوزه، والله العظیم که دا خبره ده. ولې که دا خبره وای نو د تمامو حیوانانو راواخلي، کاروبار لري، تجارت لري، نوکری لري، روزګار لري، یا نو بیا چې هغه بچیانو اولاد راوړي هغه څوک پالي؟ د هغه پاللو والا که ستا دا یقین دی چې رب دی، نو پر ځان دی بیا ولې یقین نه راځي؟ پر ځان دی ولې یقین نه راځي؟ ګورې مولانا الیاس رحمه الله د دعوت او تبلیغ چې کومه دغه سلسله یې شروع کړې ده، بانی چې کوم و د شیخ زکریا صاحب رحمه الله سر هم و اکای هم و، هغه به فرمایلې ولعجبه خبره دا ده الله پاک دین و ما تا ته راسپارلی دی چې ته زما لاره په مخه واخله او د رزق دې زه په خپله بندوبست کوم، زه خپله درته برابروم. وایي موږ را ولاړ سلو، لمونځ مې و الله، عبادت مې الله ته پرېښوی، چې کوم الله پاک ول زه کومه، هغه چې کوم الله پاک وایي رزق زه در کومه، زه در کوم رزق، هغه ما پر خپله سر په خپله وژو واخیست. الله وایي رزق زه در کوم، ته د دین کار په مخه واخه، ما دین پرېښوی، هغه چې د الله ذمواري و هغه مې خپله ذمواري کړو. دا سړی به کله کامیابه شي؟ الله پاک ته موږ ته له غیبو څخه روزي راکړي، الله پاک ته حلاله راکړي، ډېره راکړي. لا بأس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. هیڅ پروا نه لري چې چاته الله پاک مال او دولت ورکړي، بیا په هغې کې بابا، ادې، ورور، خور، بچان، قریبان، عزیزان، ټول مسلمانان، یتیمان، کونډې، همسایګان، غریبان، مهاجر، د دې سره به مرسته کوو، دې سره به منډه کوو، هېڅ بده خبره نه ده. الله پاک دې مله هغه فکر وساتي چې زما دا فکر شي چې یاره زما تنخوا لږ ده، بل بچی نو څه کوم چې راوړم یې، دا بچی چې ته راوړې دا داسې نه ده چې دا ستا په لاس کې ده، ورکول نه ورکول د الله په لاس کې دی، خو تا له دا فکر راګرځي چې دا فکر به پرېږدې. دا خبره هم پای ته ورسېده.